دا وخت زه په ویلیج کونسل سوره غونډۍ په پولینګ سټیشن نمبر 1 کې ولاړ یم. څونه خلک چې تاسو آس پاسي نه د خپل امیدوارانو دپاره د خپلې رای ورکولو له راغلي دي. خان څه نوم دی؟ زما نوم کامران دی د سوره. کامران خان څه پوزیشن دی دلته؟ په تسلۍ باندې کار روان دی؟ انشاءالله ډېر په تسلۍ باندې کار روان دی. شرط ور سر شرط ور پکې هېڅ نشته الحمد پوره من طریقې پوره امن طریقې سره. تشکر مننه. کتونکو دلته پولینګ سټیشن نمبر 1 هغه تاسو وینئ چې په پوره من طریقه باندې حالات روان دي. دخوا پولینګ ایجنټان ناست دي، پریزایډینګ افیسرز وغیره شاته ووټ پول کېږي، ښه په پوره من طریقې سره روان دي. پریزایډینګ افیسر جناب اکرام خان ولاړ دی، دې سره به خبرې کوو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه سر الیکشن مرحله څنګه روانه ده؟ په پوره من طریقه روانه ده؟ جی ستاسو مخکې الحمدلله ښه پر امن سنټر دی. ټیم به څه ټیم ختمیږي؟ د الیکشن ټیم د څو بجو پورې؟ 5 بجې سرکاري ټایم دی. 5 بجې سرکاري ټیم دی. تشکر سر، مننه. ویلیج کونسل سوره غونډۍ پولینګ سټیشن نمبر 1 ورسره بوت هم نمبر 1 الحمدلله ښه ټیک ټاک روان دي. بوت تاسو یو دی که دوه دي؟ موږ سره 2 بوتس دي دلته او 3 کلي په هغې باندې ډیوایډ شوي دي دا 2 بوتس. دا راته ووایې سر چې پولینګ ایجنټانو د طرفه یا د ووټرانو د طرفه کومه مسله خو نه ده جوړه شوې تر اوسه؟ الحمدلله اوسه پورې خو ښه پوره من طریقې سره روان دي. خلک ډېر کوپریټیو دي او داسې څه مسله فی الحال نه ده راپېښه شوې. انشاءالله اخري ټیم به ستاسو صحیح د بوت بندول انشاءالله تعالی 5 بجې پورې خو زموږ افیشل ټایم دی. د هغې نه وروسته چې پولینګ سټیشن په ویسینټي کې څوک موږ سره موجود دي هغو ته به موږ اجازت ورکوو د ووټ کاسټ کولو. څوک چې پولینګ سټیشن کې دننه وي نو هغې به انشاءالله ووټ پول کوي. د څه مسله به انشاءالله. د کیمرامین عدنان سایل سره جاني ساره خونخیل، یون ټي وي پښتونخوا.